مسلماني خوای کلمه را سره وایه لا اله الا الله. دا خو ته زه وایم لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولی یوه خبره دغه ځکه پوینټ یوه خبره کوم یوه خبره کاری سي محترم یوه خبره کوم دغه ځکه من چیز څه دی کنه تاسو دا خوښ کړ تاسو مولا علي علیه السلام سره ویلي بغض ساتو ویلي کې نه ساتو څوک چې بغض ور سره ساتي هغه مسلمان نه ده. خو چې مو علي ولی ولایه دین باندې تاسو فتوا جاری کوئ چې دا کافر دی علي ولی باندې مو کافر جوړیږو ور دي علي ولی الله بلا درو ګرځي تاوس دی ویل چې علي رضی الله عنه عالم الغیب ده ودی ویل کې دیونه ویل په غیب او خبر ده ودی ویل کې دیونه ویل په غیب او خبر ده خو چې ته مو ویل من خبره مو مسلمان صبر خو وکړه علي رضی الله عالم الغیب ده کنه ده خاده الله په قرآن کې وایي چې په غیب باندې یوازې زه خبر یم بس لا يعلمها الا هو. الله وایي په غیب یوازې زه خبر یم بل څوک نه ده خبر. ته اوس وایي چې علي په عالم الغیب ده نو ته خو قرآن نه منې. نه ولې نه منم بیا قرآن چې حدیث جوړیږي کتابونه دومره کتابونه جوړ شي چې بغا څوک وایي ګوره ما قرآن نه خبر یاري به په قرآن کې الله په قرآن کافر ثبوت لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله علیه و آله. قرآن وایي الله جل وعلا وایي چې په زمکې او په اسمانو کې هیڅوک په غیبونو دي خبر. یوازې الله وایي زه په علم الغیب و خبر یم او تو وایي امام علي خبر ده. ټیک شو. څوک وایي چې امام علي په غیب و خبر ده؟ راځه په خیر. ها ټیک شو. اوس زه درته وایم که نه زه درته ایمو دا خبره ده. اول ما مسلمان شاونی کافر فتوا لګېدلې دی که نه هغه نه بعد به درته امام علي به درته ابن الغیب نه بیا ثبوت کوم چې یا د مدات ویر کوي یا نه ویر کوي دا څه طریقه کوي. اول ما مسلمان کوم مسلمان ما څه طریقې سره مسلمان کوي مسلمان په دې طریقې سره چې امام علي رضی الله عنه په حق سره ومني ته محمد رسول الله په حق سره ومني ته قرآن په حق سره ومني. تاسې اوس قرآن نه منئ اسې دروغ وایئ چې موږ امام علي منو. قرآن تا منلی نه یو منټ قرآن مې ولې نه دی منلی قرآن کې کوم خبره ده چې مونږ قرآن درته وایي چې هېڅوک علم الغیب نه لري او ته وایې چې علي رضی الله عالم الغیب ده. خو چې یو منټ خو دغه کې ما مسلمان کوم هغه قرآن چې تی نه منې ته ما باندې فتوا لګایي چې دا ما باندې فتوا لګایي چې شیعه کافر ده. ما نه ده لګولې دي تا ملا لګولې دي الله بنده دي. ما وایي دا یو کاري دا سنم دی دا یو راغلی چې دینه مخکې چې دا خطا شوي دي دا کافر دي دی دا کفر ته به څه کوو؟ صبر دایما دا کمره غټه کړي مسلمانانو که ته اوس لږ انصاف لري یقینا امام علي علیه السلام منې د امام علي په خبره باندې باور او عقیده لري اوس به ته خپل کتاب امام علي را سره منې په حق باندې راځه او کیمره چې ثبوت کې ابو احمد سره چې ته ناس وي ته ولې بیا ولې دې دروغ وایي اوس خبرې ته مونږ ته وباسي دلته استاد وزیر مسلمانوم تا ویل مسلمان مې که زه دې اوس مسلمانوم او دا خبره بیا مه کوئ چې ما درته ویلي ستاسې کافران یاست تاسې کتابونو تاسو ته کافران ویلي دي د تا ملایانو تاسې ته کافر ویلي ما نه دي درته ویلي. دا کیمره لږ غټه که وګسه تا وویل چې امامان عالم الغیب دي ودي ویل که دي ونه ویل کمره خلاص کړه زر کوه مایک خلاص کړه زر کوه چې اوس دې زر پته درته در ولګوم زر کوه زر دې مایک خلاص یو منټ کاري صاحب دا کتاب یو در سره نه منه ته ویلې ابو احمد سره کتاب نه منلو ته ویلې ځانې خپل کتاب وروباسلی یو صبر وکړه دا د تا کتاب ده د الله بنده د ما کتاب نه ده د تا او د عقیدې کتاب دی د کمزوري کتاب دیم نه ده د عقیدې دا کتاب ده کتابه ته خو چې ته مناظرې ته ناست ته اوس ما سره مناظره نه کوې که نه چې کتابه کې ته ابو احمد سره ناست وې ابو احمد ته وایې ما مسلمان که ماته دې ولې کافر ویلي ما نه دي درته ویلي دغه ملا دې درته ویلي دا کتاب یې لیکلی ده ته خو کولم یایې چې شیعه کافر دي ته کولم یایې که نه ته خپله دروغ وایې دغه دا اوس چې ته کومه عقیده لرې دا کتاب وایي دا نوم دې زده ده که دې نه ده زه دا ووایې دا ابو احمد سره ته ولې نه کېناستې
نو ناس ویلواره ته دلته څه شي کې اوس ناس یې له ما سره سي نه دلیل ټول دې وخت مو مسلمان کا کنه تو اوس مو کرونا مو کتاب نه ما مسلمان کا مو کرونا مسلمان کا دي کتاب ته ما ته مو کرونا مسلمان کا فرازه دا دا کرونا دی دا کرونا دی نه عقاید الاماميه ده زه درته وایم چې زه دې اوس مسلمانه وم عقاید الاماميه دا دې تا خپل ولې خبرې نه لوړلې خپل خبرې نه ما ته قرآن راوخه کنه قرآن مو مسلمان کا ویلې بل کتاب ته لوړي قرآن الله وی لا په غیب باندې هیڅوک علم نه لري دی خدای خبره مني او کته وایي چې امام علي په غیب باندې علم درلودل کومه خبره مني دی الله خبره مني دا قرآن کې خدام نه دی لیکلي چې شیا کافر دي ته چا باندې د کوپر فتوا ولګول دا ته معنی سره ولي الله جل وعلا ويقول هو الله احد خلق تويسي الله په ذات او په صفاتو کې یو ده کڅوک الله بشک الحمد مو ولید چې دوا دي مو ولید چې بس ریزو یې کنه یې سی غوګ نه نیسي وای الله جل وعلا وای ان الله لا يغفر ان يشرك به الله وای زه هغه چاته بخنه نه کوم چې لما سره شریک جوړ کړي تاسو امام علي عليه السلام له خدای سره شریک جوړ کړل ولې دی الله جل وعلا سره امام علي شریک نه مې شریک کړي ولې دا ما شریک نه دی جوړ کړي کوئی چا کړی سي اسی خو دا خبره کې خبر یم یواځې زه خبر یم بل څوک نه ده خبر او تو وایي چې امام علي په غیب خبر ده کړی سي دا خو 1,24,000 پیغمبران دي دا مو بیا ویلې په اخیری پیغمبر باندې ایمان راوړی دی دا به بیا څه کېږي د دې نه مخکې ښه پیغمبرانو کړه لا اله دی جاهل مرکبه په نبیانو ایمان راوړل بیل خبر دي دی الله صفت انبیا وته ورکول بیل خبره ده موږ نبیانو ته موږ رسول الله ته دی الله صفات نه دی ورکړي دی الله صفات انبیا وته نه ورکو صحابه خو لري خبره ده تاسو امام علي تعلم الغیب ویل دی خدای صفت دی ورکړي ده ولې دی ورکړي ده نه دا خو چې تو ولې چې دا خو تو یې چې د دینه مدد غوړي هغه نه مدد غوړي دا خو ټول د ټولو ته مخامخ دا خبره وبسي کده چې په دلیلو چې په د خبرې باندې چې کتابو باندې چې ابو عماد نه ته ولې وتخي ورسا ابو عماد دی راول دی ابو عماد بچي هغه تختیدل دي ما د غبل اکاونټ ته ورنه ویډیو منظوره ده ویډیو ستو ما سره پاته ده نه نو زه د ما د غبل اکاونټ ته ونه زه د تختی ویډیو وسم ما سره پاته ده خو تاسو د صفات لري ته مونږ رواني سي دا دوام ته الله اوس غوږسه الله سترګې درکړي ور باندې ویني نه څه شي غوګونه درکړي ور باندې اوري نه خلی درکړي حق ور باندې نه قبلوي ګوره دي تاسو زړونه له کفر ډک دي له شرک ډک دي له ضلالت ډک دي په خدای قسم چې هر څومره قرآن درته راسي تاسو قرآن ته منلو ته تیار نه یاست تاسو د اهل بیت منلو ته تیار نه یاست ځکه دي تاسو زړونه له کفر ډک دي تاسو زړونه له علي ساتي ته بغض علي تو کنا د زړه کې مولا دې ته وګس مایک دی بند دا بل کیمرا غټ کړی د زړه سرونه بل کیمرا غټ کړی نه قرآن مني نه د خپل کتاب مني نه د خپل امام مني الله اکبر نه قرآن بغض علي ساتي وګسه تور دی وکړه چې دا ډوډۍ بلا دروګرځي ډوډۍ مې دي تا دې پاره پرې خو یو ځلې بیا درته وایم تا ویل 12 امامان عالم الغیب دی ودی ویل کړي ونه ویل دا کوم خلاص دا ویل چې دا متعا چې شو کتابونه ثبوت کړل زه شیا کې ابو عماد ته 5 کتابونه ثبوت کړل بیا تا ویل خپل خبرې نه انکار شول هم متعا وکاسه بکره د متي باس سوې کله دی مته ولی دروغ د دې نه مخکې وای تاسو یې چې متي اولاد د تاسو ولې وای چې متي اولاد ته متي نه 5 کتابونه ثبوت کړی دي اته ویل نه دی منلي ومتعي ترازو دغه یو خبر یاري وکړم دا میک دی بند کړه کوم متعهده تسر ابو عماد صبر وکړه دلته وزتا مسلمانانو پوره مسلمانانو دي غم وکړه صبر وکړه وګونی سه 2 منټه ابو عماد سره ته منظره دا تا په دریم در لسم امام ابو عماد دی خلک صبر وکړه کسه ته امام مسلم واغسه اوس بچالو کېږي لکه جارنیټر داسې بچالو کېږي که خدای کوي اقوال العلماء الاماميه دي 12 امامه و چې څوک 12 امامه دي امامان علماء وايي ان الائمه لا يعلمون علم الغيب امامان علم الغيب نه لري دا دي تا 12 امامه و ملایان دي اول پکې شیخ صدوق ده
دوم پکې شیخ مفید ده، دریم پکې رشید الدین المازندراني دا لوی لوی امامان تیر سوي دي. هغه څه وایي؟ وایي الامام لا يعلم الغیب. اوس بیا څه وایي دلته؟ وایي که څوک ووایي استاد ته وایي ما ته د کافر ولې ویلي دي، دې ملا ته دې غوږ شه، د ملا امامان دي امامان دي درته وایي که څوک ائمه ورته علم الغیب ثابت کړي فهذا كفر بالله، دا وایي کافر ده، وخروج عن الاسلام عندنا، دا وایي له اسلامه وتلی ده. دا شیخ صدوق لوی امام ده دیتا. شیخ مفید قرآن نه راتللی، قرآن خو نه مني، هلته قرآن نه راغی، ته مونې ته ولګي قرآن نه مني دا کافر ده. ته بلکې ته ما ته مو قرآن نه مسلمان کا، که قرآن نه مو مسلمان کا. د قرآن دې څنګه مسلمان کم؟ وایي کلمه را سره وایي لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله. الله په ذات کې یو ده. علي ولي الله نه کافر شولو؟ نه غوږ ونیسئ مسلمان کوه، اوس غوږ ونیسئ. نه مسلماني ای علي ولي الله، امام علي رضی الله عنه دا کلمه ویلې ده. خو تاسو د بغض علي ولې جوړوئ؟ ولې بغض علي جوړوئ؟ امام علي قرآن عمل کول، لا اله الا الله محمد رسول الله څنګه امام علي په قرآن عمل کول کې نه شهادت کلمه وایا. امام علي په قرآن عمل کول کې نه کول. امام علي په قرآن عمل کول کې نه کول. امام علي علیه السلام په خپل قرآن لیکلی دی، عمل یې ورباندې څنګه نه دی کړی، لیکلی خپله دی. چیرې امام علي ویلي دي چې تاسو ووایاست چې اشهد ان علي ولي الله؟ آیا امام حسین دا کلمه ویلي ده؟ امام حسن دا کلمه ویلي ده؟ پیغمبر ویلي ده، پیغمبر ایمو په کتابو کې دی، موږ په کتابو کې پیغمبر ویلي دی. راځه په ابو اماد سره ټیم وخی چې مغای د تاروخ کیږي. دا په نور په داسر ول الله اکبر. په خدای قسم ګوره زړونه مو دومره له کفره ډک دي، دومره له کفره. که به امام علي منی زو خپل خدای، که به اهل بیت منی زو خپل خدای. په خدای قسم که امام علي منی، په الله قسم که قرآن منی، په خدای قسم که رسول الله منی، هغه لوی کوپار یاست. له خپلو کتابونو مو کفر درته ثابت کړم بیا یې نه را سره منئ. له قرآنه که مو کفر درته ثابت کړم بیا یې نه منئ. له کتابونو خپل امام دی وایي دا کومه عقیده چې دی تا د وایي کافر یو له اسلامه وتلی، هغه هم نه مني. نو څه در سره وکړو؟ هندوان درته ډوډۍ دې وخوره، قاري صاحب ورته ډوډۍ دې وخوره.